السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا له پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل په موبایل کې غیب کم پټ ایپونه چې مثال په طور تاسو په موبایل کې چې یو اپلیکیشن انسټال کړی وي هغه بیا هیډن کړی وي پټ کړی وي هغه تاسو ته نه ښکاري هغه معلوم کړئ. د دې نه علاوه نور درته پکې هم دنیا شی اپشنان ښیم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ ویډیو سکپ کوئ مه او که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا ورسره سبسکرایب کړئ خواږې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو سیمپلي دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ او دغه اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راولي. دا تاسو کتلی شئ داسې انټرفیس به تاسو ته راولي. دې کې چې اولنی کوم آپشن دی هغه دی سپای ایپ فاینډر. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو په دې باندې به تاسو سره دلته څه وشي سکیننګ به شروع شي. مطلب کوم سپای ایپس چې دي تاسو سره په موبایل کې هغه به ټول تاسو ته څه وکړي دلته کې دا راوالي په دې سکیننګ کې. دا تاسو کتلی شئ سکیننګ شروع دی. لږ صبر ورته وکړئ. لکه دنیا شی ایپس دي پکې زما دي کې سپای ایپس هغه ټولې ما ته څه کړو هغه ټولې ما ته یو یو را په مخامخ کو ما ته لا ښایي 100% پورې چې کله تاسو دا سرچ وکړئ نو ستاسو د موبایل نه به دا مکمل کوم سپای ایپس چې دي هغه به تاسو ته مخامخ کړي. دا وګورئ تاسو دا به له دې نه تاسو ډن کوئ. بیا دویم تاسو له راکړی د ایپ انالایزر په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دې نه دا وګورئ تاسو دا هغه ایپس دي کوم چې تاسو موبایل ته مطلب تریډن خطره رسولی شي. دا تاسو کتلی شئ دا 17 ایپس دي ټیک ده. د دې نه علاوه دلته کې تاسو راشئ اوس په هیډن ایپ باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو دا به تاسو ته هغه اپلیکیشنان وښیي چې کوم تاسو ته پته نه وي او تاسو په موبایل کې انسټال کړي وي چې او هغه پکې بیا پټ وي. دا وګورئ کله چې په دې تاسو کلیک وکړئ دا به لږ لوډینګ کوي. دا وګورئ دلته چې کوم هیډن ایپس دي زما په موبایل کې هغه یې ما ته څه کړه را مخامخ کړه. دا وګورئ دغه شانتې بله پکې څه خبره ده د بلاک کیمرې. مطلب که تاسو غواړئ چې ستاسو د موبایل کیمره څوک استعمال نه کړي نو تاسو سیمپلي به دغه بلاک کیمرې باندې کله کلیک وکړئ نو ستاسو د موبایل کیمره به دا به دې نه آن کړئ نو ستاسو د موبایل کیمره به څه شي ستاسو د موبایل کیمره به بلاک شي. نو خلکو ته به دا پته نه لګي چې دا د بلاک کړله خلک به څه وایي چې د کیمره کې څه مسله ده. دغه شانتې تاسو راشئ په دې کې تاسو ته های ریسک ایپس هم ښایي. مطلب چې د کم نه ستاسو موبایل ته خطره وي دغه ایپس درته هم ښایي. دا وګورئ اوس چې هلته کې کم ماته په ایپ انالایزر کې وښیل هغه ټول ایپس ماته څه کوي دلته ښایي. دغه شانتې دې خوا تاسو راشئ نو دې کې سیسټم ایډوایزر هم دی. مطلب کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا تاسو کتلی شئ اوس دلته ماته څه وایي چې ته چې دی ستا موبایل هر څه چې دي هغه سیف دي. نو ډېر د کار اپلیکیشن دی انشاءالله تعالی. امید لرم چې ستاسو ته ټولو به ډېر زیات خوښ شوی وي. که خوښ شوی نو لایک یې کوئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.